دې وجې نه زما عزتمندو په دین اسلام باندې غیرت کول پکار دي، په دین اسلام باندې ننګ کول پکار دي. دا کم غیرتی مسلمان چې راوچت شوی دی او د خپل قرآن مجید دفاع یې کړې ده، الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو د طرف نه دې انسان ته د ټولو مسلمانانو د طرف نه نیک او ښایسته بدلې ورکړي، او الله رب العزت دې د دغه انسان دنیا او آخرت ښایسته کړي چې زموږ د مسلمانانو سترګې اوچتې کړي او غیرت د الله په کتاب باندې کړی دی، او الله رب العزت دی حفاظت وکړي، او الله رب العزت دی د دې مؤمنانو د سترګو د یخوالو د وجې د یخوالو دپاره او د مسلمانانو د زړه د یخوالي دپاره روغ جوړ خپل اهل او عیال ته راولي. او دې مسلمانانو ته پکار دي چې داسې اسلامي ځایونو کې غیرت کول پکار دي، دیني ځایونو کې غیرت کول پکار دي، د الله په دین باندې خاص کر د الله په کتاب باندې. دا یو د الله کتاب پاتې دی چې د دې موږ او تاسو حفاظت ونکو، موږ او تاسو په دې باندې ننګ او غیرت ونکو. زما عزتمندو، نور خو زمونږ د اسلام کم ظاهري چې کم هغه کارونه دي هغه هم زمونږ نه کېږي. د دې وجې نه زما عزتمند په دین اسلام باندې غیرت، په قرآن مجید باندې غیرت، د قرآن مجید حفاظت کول دا په ډېرو طریقو باندې دي. قرآن مجید حفاظت هغه دام دی چې تی وي او ځان دې خبر کړي، تلاوت کول د هغې حفاظت دي، بل چاته ښودل د هغې حفاظت دي، د کافرانو د لاسونه د قرآن مجید اغستل او د قرآن مجید د بې عزتۍ نه بد ساتل دا هم د قرآن مجید حفاظت دی. کافران خو دا غواړي چې دا قرآن مجید د من د دې مسلمانانو نه ورک شي، خو والله العظیم کو دا کافران د مسلمانانو د من د قرآن مجید ورک د کم کم ځای نه به ختم کړي، د یو جماعت نه به یې ختم کړي، د یو ځای او مدرسې نه به یې ختم کړي، د یو ملک او علاقې نه به یې ختم کړي. د هر مؤمن مسلمان په زړه کې او په سینه کې دا قرآن مجید الله رب العزت د مؤمنانو په دې سینو کې اچولی دی. دا د قرآن مجید معجزه ده چې مخکني رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید دا معجزتن کتاب دی چې دا الله رب العزت د مؤمنانو په سینه کې اچولی دی. مخکني کتابونه تورات، انجیل، زبور دا چا په یاد باندې نه دي یاد کړي، سره د هغې چې د قرآن نه هغه مخکې راغلي، لیکن قرآن مجید له الله دا خصوصیت ورکړی چې الله د مؤمنانو د بچو په دې سینو کې الله رب العزت هغه وردننه کړی. دیو د سینونه خو کافر نشي ختمولی، خو بیا هم د هغې په دې زړه کې چې د قرآن سره کم نفرت دی هغې خلکو ته ښکاره کړی. د دې وجې نه زما عزتمندو د قرآن مجید سره پکار دی چې نور هم زموږ د مینې او محبت زیات شي، نور هم زموږ عظمت زیات شي. انشاءالله د کافرانو چې په کوم مقصد باندې دیو دا کار کړی دی د هغې په خلاف کې به د هغې د مقصد خلاف اوس نور هم زیاتېږي. کافران به محتاج شي د قرآن مجید نورې مطالعې ته چې دا وګوره څومره عزتمند کتاب دی چې مؤمنانو په دې باندې ایکشن واغستو، مؤمنانو په دې باندې هغه خپل سر اوچت کو، مؤمنانو په هغه دوران کې د دې مقابله وکړه. خامخا به د دې مطالعې ته هغه محتاجېږي، خامخا به دغه په ایمان کې داخلېږي. الله رب العزت د ایمان نه خبري، او دارنګې الله رب العزت به خپل کتاب له غلبه ورکوي. د کافرانو کورونو ته به دا کتاب الله رب العزت رسوي. دې وجې نه زما عزتمندو د الله د دې کتاب نه قربانېدل پکار دي. او دارنګې کوم مؤمنان مسلمانان چې د میډیا په طریقه باندې دا خپل غږ رسولی شي خلکو ته، او هغه کافرانو ته چې چا دا کار کړی چې هغه په دې کې الله رب العزت هغه راګیر کړي او الله رب العزت پې عذاب راولېږي، بددعایي هغې ته وکړي. او دارنګې هغه حکومتونو ته چې د چا په هغې باندې وس برېږي او د هغې باندې حکم چلیږي چې هغه حکومتونه د دغه خلکو په خلاف کې په پوره کاروایي وکړي، چا چې د الله رب العزت د قرآن مجید بې عزتي کړې ده او د الله رب العزت د کتاب بې حرمتي کړې، او د هغه انسان او دغه مؤمن مسلمان پوره دفاع دې وکړلی شي چې کوم مؤمن مسلمان د الله رب العزت د کتاب دپاره غیرت کړی او د الله رب العزت د کتاب دپاره خپل جان هغه وقف کړی دی. الله رب العزت دې هغه مؤمن مال او ځان ته الله رب العزت امن ورکړي، الله رب العزت دې د هغه مؤمن دا نیک عمل په دنیا او آخرت کې هغه قابل قبول وګرځي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.